تا دکان دی ښه کور خو انشاءالله جوړ شو صحیح ده کار روزګار نه و در الحمدلله قمر بنسټ دغه دی دکان یې درته جوړ کړو اوس بیا خلاص کړو ته به تسلیم کړو السلام علیکم ورحمت الله دوستانو دغه ویډیو خو تاسو مخکې لږ کتلي که نه ما ویلې چې دلته یو کور دی بیا ورځو دننه هغه ماشوم چې کوم دی هغه ګورو د دې هغه کور حالات یې ګورو نور خبره او کیسه به داخل ته په شریک وګورو موږ څوک وو موږ سره تر اخره اوسي سلیم خان ځو ځه مخته شه بسم الله دروازه خو نشته چې ویې ټکو نه هلکه ستړی مه شي هو ته خو تیار ولاړ و کور خو به م غلط کړی نه یې ستړی مه شي بچی ستړی مه شي السلام علیکم ماشاءالله کور خو مباد شوی دی ها څنګه ډوډۍ دې خوړلې که نه ورو ورو خبرې کوې لږ په زوره خبرې سره وکړه ماشاءالله ښه دوستانو دا همغه کور دی چې موږ مخکې راغلي وو د دې څخه مو یو کلیپ کړی یو ویډیو مې کړې وه ویل چې دلته هغه وړوکی غوندې کور و که نه خو الحمدلله هغه ویډیو نه وروسته ګورم د دې دا کور آباد شوی دی چې هر څه ورته کړي چې هر چا ورته کړي الله دې هغه ټولو ته جنت الفردوس په نصیب کې ورکړي الله دې ورور چې تا په دې کور جوړولو کې حصه اخیستي تا دا ځای ورښودلی که نه که له هرې طریقې خدای پاک دې درنه راضي شي الله دې درنه راضي شي دې مظلومانو غږ مو اورېده زه ډېر خوشحاله یم چې راغلمه که موږ یې لامل شو که تاسو خپله راغلي خو موږ د دې اواز پورته کړی و دا کتلی وو موږ خپله ورته ملا تړلې وه چې دې لپاره دا کور جوړ کړو خو الحمدلله چې راغلو کور جوړ دی مورې ستړی مه شې لږ په زور را سره وغږېږه ډېر خوشحاله یم چې تا دا کور مې آباد ولیده کور مې آباد شو د خیره اوس دا کور زه خپل کوم د خیره ښه چې دا دومره شو نور به م الله اسانه کړي صحیح ده نبی الله ته به موږ څوک ځان سره وبوځو نبی الله ته به موږ یو څه شی ور وسپارو صحیح ده بیا به چې د شپې راغله نبی الله مور ته به کیسه وکړي سمه ده اجازه ده ما سره لاړ شي ځي ما سره بیبي ته ستړی مه شې ځي تم ورشه په چپړې خپو که چې تم زر 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 ځه مورې ځه ته د خپل ځای کې کښېنه ماشاءالله داخل کې هم ډېر ښایسته یې جوړ کړی نبی الله خان چېرته راغلی و چیرته؟ جلال آباد اډې ته کوم ولایت کې کونړ کې که نه ښه دا ځای دې لیدلی و دا ستا دکان دی ښه کور خو انشاءالله جوړ شو صحیح ده کار روزګار نه و در الحمدلله قمر بنسټ ورسره اسلامي کوسس زموږ همکار او پارتنران دي دغه د دکان یې درته جوړ کړو اوس بیا خلاص کړو ته به تسلیم کړو او ته پوه شو نور دی کار خو موږ خو ضمانت درنه اخیستی چې دا به خرڅوی نه او دکان به دې خالي کېږي نه صحیح ده که نه او تا به موږ پوه کوو داسې دې پرېږدو نه پوه کوو به دې ګټه چې کوې ګټه به کور ته وړې او سر پیسې به بېرته دکان کې اچوې صحیح ده انشاءالله زه به دکان درته خلاصوم ښه امینې دا دکان د چا دی د چا دی د ورور دی دی تا ته به پکې څه نه درکوي څه به درکوي درته پکې خلاص نبی الله قلف ته خلاص 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 کا دروازه دی ښه ماشاءالله 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 ښه نبی الله خانه مبارک دی وي الله دې وکړي چې خپل فامیل ته حلاله روزي د دغه دکان په واسطه باندې پیدا کړي موږ به ورته دعا کوو موږ به انشاءالله همیشه تاسو پوښتنه کوو دوستانو دغه قمر بنسټ الحمدلله کوشش دا کوي چې خلکو ته هغه د میو نیولو چل ور وښیي پخولو چل یې خپله زده کوي د خوړلو خو هغه د نیولو چل به ورښیو الحمدلله زموږ افغانان هغوی د خاصیت لري چې ډېر محتاج نه شي چاته د لاس نه نیسي ولې چې سختي راشي بیا هغه وخت کې هغه د حرام شی هم حلالېږي نو الله دې داسې وختونه نور په موږ نه راولي کوشش به مو دا وي چې در څو پورې دې خلکو ته لاس ورکړو دې خپلو په پښو ودرېږي آینده کې دې چاته احتیاج نشي چې دا ماشوم چاته لاړ شي دکان کې لاس ونیسي یا چاته ورسي چې ما ته یو ډوډۍ واخله چې کور کې د شپې څه نه لرم نو انشاءالله زموږ به دا کوشش وي ولې دا یوازې قمر بنسټ ټیم ملګري نشي کولی دا به موږ تاسو یو بل ته لاس ورکوو در څو پورې کوشش به مو دا وي چې افغانستان له دغه بدبختیو څخه یو څه ناسو وژغورو زموږ څومره وس او توان وي باقي الله موږ په هغې کې مکلف کړي هم نه یو په دغه دکان باندې د غرفې سره د سودا سره تقریبا ټول 800 امریکایي ډالر یا د هغې معادل افغانۍ مصرف راغلی دی نو انشاءالله دا لړۍ به جاري ساتو او دا اوس کونړ دی
او ان شاء الله دا به اویا او اتیا ته پورته کوو. تیرو کلونو کې څه وشي دا به سږ کال یوازې 2023 کې تر اتیا یا 90 پورې به ان شاء الله موږ رسیږو او هغې نه به کوشش دا یو په هغه صورت کې چې تاسو موږ سره یو ځای شي په دې کاروان. نبی الله خان به خپل دوکان کې کینی او دا به ورته تسلیم کو. الله دې ټولو مرسته کوونکو ته اجر ورکړي، الله دې ټولو نه راضي شي. انشاءالله موږ به د هېواد ګوټ ګوټ ته ځو تر څو پورې داسې فامیلونه پیدا کړو هغې په خپلو پښو ودرو. ډېره مننه نبی الله، لاس دې راکړه. ننوځه خپل دوکان ته. بیبي ځه ورشه خپل دوکان ته ورشه. ښه ځه نه غوښتنه مې څه ده که دغسې خلک هغه خلک چې ما ویني که هغه په کونړ ولایت کې یا نورو ځای کې نور ځای کې داسې خلکو باندې برابرېږئ پوهېږئ صدقه ورکوئ یا خیرات ورکوئ دې سره په 15 مه نښلئ. فرض کړئ یو شی مو ترې 50 واخیسته 80 ورکوئ ورته ستاسو د الله ترمنځ به هغه معامله وي هغې اجر شته دی د دې به پې ښه کړي. ډېره مننه. السلام علیکم.